د طالبانو د والي وروستیو کړنو د ټولو هیوادوالو زړونه مات کړل. د طالبانو والي خوست ولایت کې په هیواد مینو ځوانانو پسې لیچ بډ وهلي او د خوستي ځوانانو سخت سپکاوی کوي. دا چې دوی دا هر څه ولې کوي او په اړه یې نور لوړپوړي طالب چارواکي څه وایي، همدا ټول جزئیات را سره همدغه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. طالبانو د ملي بیرغ پر ضد د کامپاین په ترڅ کې خوستیان توهین او شکنجه کړل. وسلوالو طالبانو په ختیځ ولایت خوست کې د افغانستان د ملي بیرغ پر ضد د خپل کامپاین په ترڅ کې د هغو فعالانو د سرونو وریښتان وخریل چې ملي بیرغ یې حذف کړی و. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې خپاره سوي عکسونه ښیي چې هغوی د افغانستان ملي بیرغ څیرې کړی او ټوټې یې فعالانو ته په خولو کې ورکړي دي. د محمد منیب ابراهیمي په نامه د فیسبوک یوه کارکوونکي په خپله فیسبوک پاڼه د دوو هغو کسانو عکسونه خپاره کړي چې وسلوالو طالبانو یې سرونه کل کړي او د افغانستان د ملي بیرغ ټوټې ور په غاړه کړي دي. د یو شمېر کسانو داسې عکسونه هم خپاره سوي چې په زور سره د توبې ایستلو لپاره پرې غوږونه نیول سوي دي. ابراهیمي له عکسونو سره لیکلي: خوست ولایت سم د شنو پنجابیانو او غلامانو ولکه کې دی. ته او خدای دا په کوم کتاب کې راغلی؟ دا اسلامیت سو، انسانیت سو، پښتونولي سوه؟ د افغانستان اسلامي امارت په واقعي مشرانو غږ کوو چې د خدای خاطر وکړي، د دردېدلي ولس سره لوبې بندې کړي، دا ټولې نړۍ ته رمباړې وهي چې دا 7 میلیارد ډالر د ولس پیسې دي. دا بیرغ د چا ده؟ د همدې ولس دی که د بل چا؟ واچوئ جواب. د خدای خاطر وکړئ، وحشت مه خپروئ، نور بس کړئ. د افغانستان ملي بیرغ چې تور، سور او زرغون رنګونه لري او په محراب، منبر او طیبه کلمه ښکلی سوی دی، نه یوازې په افغانستان کې په میلیونونو مینوال درناوی کوي، بلکې تر کراچۍ پورې د پښتونخوا پښتانه یې هم خپل ملي بیرغ بولي او په خپلو غونډو کې ترې استفاده کوي چې د پاکستاني مقاوماتو سخته غوسه یې پارولې ده. دا لا معلومه نه ده چې آیا طالبان چې له پاکستان سره ژورې اړیکې لري د افغانستان د ملي بیرغ پر ضد دغه ډول چلند د پاکستان په غوښتنه کوي، که غواړي چې په دې ډول په افغانستان کې د خپلې پخوانۍ واکمنۍ استبدادي کړنې بیا تکرار کړي. خو د خوست لپاره د طالبانو والي محمد نبي عمري 3 ورځې وړاندې د افغانستان د ملي بیرغ پر ضد سخت ګواښ کړی و چې خلکو یې پر ضد غبرګونونه ښکاره کړي دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبه وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.